دی آیتونو کریمو کی اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د حضرت سلیمان علیہ السلام د یو واقع متعلق سے ذکر کئی. حضرت سلیمان علیہ السلام د حضرت داود علیہ السلام زویو، پلار هم پیغمبر و زوی هم پیغمبر، پلار هم بادشاہ د خپل زمانه او زوی حضرت سلیمان علیہ السلام هم بادشاہ. خو د زوی بادشاہی د پلار د بادشاہی نه څه ډیره لویه وه. هغه داسې و چې د حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی دا په ټوله دنیا باندې وه. حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله تعالی داسې بادشاہی ورکړې وه چې په مخ د ځمکه باندې په انسانانو هم بادشاہی وه، په هوا باندې هم بادشاہی وه، په مرغو باندې هم بادشاہی وه، او په پیریانو جناتو باندې هم بادشاہی وه. حضرت سلیمان علیہ السلام د جهاد سره بیا ډیره زیاته مینه لرله، او حضرت سلیمان علیہ السلام د جهاد د آلاتو سره به هم ډیره مینه لرله. په هغه زمانه کې د جهاد د پاره عظیمه آله چې وه هغه اسونه د جهاد د پاره څه د عظیمه آله وه، او دغه شانتې اسونه به حضرت سلیمان علیہ السلام به د جهاد د پاره ډیر تیارول. اوس د جهاد د پاره آله چې دا هغه توپ تی ټینک تی، مثال نن سبا چې دا کم د ټکنالوژي چې دا کم اسلحې دي نو دا د جنگ د پاره څه دی دا آلات دي. په هغه زمانه کې د حضرت سلیمان علیہ السلام په زمانه کې د جهاد د پاره ښه آله چې وه هغه په اس باندې به څه دی هغې به ښه جنګونه کول. نو حضرت سلیمان علیہ السلام به اسونه ډېر زیات ساتل به، او د اسونو سره به ډېره مینه هم کوله. حضرت سلیمان علیہ السلام ته یو ځلې خپلو نوکرانو 100 اسونه راوستل، 100 اسونه چې هغه ښه مضبوط اسونه او ډېر ښه تیار کړو هغه اسونه د جهاد دپاره، او بیا هغه اسونو ته د جهاد مطابق یو ټریننګ هم ورکړو د اسونو ته. نو حضرت سلیمان علیہ السلام هو بادشاو، نو وزیرانو ته حکم وکړلو چې دا تاسو کوم اسونه تیار کړي دي نو دا اسونه ما ته پیش کې، او دې ته چې تاسو کوم هغه تربیت ورکړی دی، کوم ټریننګ هم ورته ورکړی دی، هغه ټریننګ او هغه تربیت هم څه دی په دې باندې وکړي. نو خلک هغه چې کوم هغه فوج او کوم لښکرو د حضرت سلیمان علیہ السلام هغه به یو کس په راتلو په اس د پاسه به کېناستو او دا اس به زغلولو، داسې به زغلولو لکه څنګه چې سړی په جنگ کې اس زغلی، او بیا هغه اس باندې کم هغه د جنگ په حالت کې چې کم هغه کرتب به کو هغه به هم پیدا کولو. نو حضرت سلیمان علیہ السلام داسې ناستو، ورسره غیر چاپیره وزیران هم ناستو، یو کس به راتلو په اس د پاسه به کېناستو، هغه خپل هغه د ماهرتوب هغه پن مظاهره به کوله. نو په دې کې دا یو اس په حضرت سلیمان علیہ السلام ته به پیش کولو. نو چې دا 100 اسونه برابر شول نو حضرت سلیمان علیہ السلام له ډیره مزه او ډیر خوند ولا ورکړلو، او یقیني چې دا ډیره مزه کوي. که تاسو چرته د اسونو د ازغلول لیدلی کنه چې هغه صرف د دین د الهی کلمت الله د پاره کیږي نو ډیره مزه کوي. یا تاسو که چیرته نشانه بازی لیدلی وي، یا که چیرته تاسو د تورو د شلنګار لیدلی وي چې دا تورو پیسې په تورو باندې د یو بل سره جنگ کوي نو دا ډیره مزه کوي. که تاسو د صحابه کرام واقعات اوریدلی وي، یا که چیرته تاسو په حیات صحابه کې د صحابه کرامو د جهاد واقعات اوریدلی وي، کتلی وي، یا هم د علماو نه اوریدلی وي نو ډیره مزه کوي دا جی. نو حضرت سلیمان علیہ السلام وی دې خو ډیره زیاته مزه وکړله چې تاسو د اسونه اوزغلول او دې تم ډیر ښه تربیت او ډیر ښه ټریننګ هم ورکړی دی. نو حکم یې وکړو دی خو بادشاو ویله که دا اسونه یو پیره بیا پیش کې، یو پیره څه دی بیا د اسونو دا چې دا تاسو کوم دا تربیت ورکړی دا بیا یو پیره پیش کې. نو بیا به یو اس په بیا زغلو حتی تر دې پورې چې دا 100 اسونه په بیا پیش کړل. نو حضرت سلیمان علیہ السلام د دې اسونو په دې مشغولتیا کې او وزیران هم ټول د دې په مشغولتیا کې. نو د مازیګري مونځ ته نه څه قضا شو، څه شی قضا شو؟ مازیګري مونځ ته قضا شو. حضرت سلیمان علیہ السلام نه هیرو دا مونځ الله ته بس هیر کړلو.
مونځ نه څه دی هیر شولو. نو حضرت سلیمان علیه السلام ډېر خفه و، ډېر زیات خفه شو چې دا خو ما نه اهم حکم د الله تعالی. څوک وایي بعضې علما وایي چې په دغه زمانه کې د مازدیګرې دا مونځ د حضرت سلیمان علیه السلام باندې او د هغې په قام باندې دا فرض و. نو هغه ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات خفګان یې کو. نو حکم یې جاري کو، بادشاو اختیار ورته و، حکم یې جاري کو، وي دا د کومو اسونو د لاسه چې ما نه دا مونځ لاړو که نه، وي دا یو اسب اوس ما ته را پیش کوې. توره یې راوویستله، یو اس به راوستو، دا سټونه به هم تېوال داسې و، دا خپې هم تېوالې. ول د دې د لاسه ما نه څه دی د الله تعالی هغه حکم، هغه اهمه فریضه د مازدیګرې مونځ ما نه لاړلو. دومره به هغې د الله تعالی د عبادت څه دی دومره اهتمام به یې کولو. یعنی دا یو دنیاوي مشغوله وه، دا یو دنیاوي مشغوله وه چې د دې د وجې نه ما نه څه دی هغه اهمه فریضه مونځ ما نه لاړلو. نو آیات کې الله وایي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الله وی دا سټونه او دا پنډې ولولې غاسونه څه دي ختم کړ. بیا علما وی چې دا اسونه آیا دا د هغه زمانې د حکومت وخت اسونه چې دا وخل کنه دا د خپل ذاتی اسونه. نو څوک وی چې نه دا اسونه حضرت داود علیه السلام د خپل بچی د حضرت سلیمان علیه السلام ته پرېښودي، دا د خپل ذاتی اسونه او دا اسونه څه دي د ټول مړ کړل. او وره تفسیر خازن لیکلی دي چې دا اسونه چې دا سټونه ولو وخل په دغه زمانه کې د اس غوښه خوړل دا حلالو، دا سره دا حلالو. د اس غوښه او د اس قرباني چې دا خو زمونږ د رسول الله مبارک په زمانه کې بیا سره دا حکم راغی چې اسونه به تاسو نه حلالوي، ځکه دا د جهاد اله ده. په هغه زمانه کې د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې د اس قرباني او د اس غوښه خوړل دا حلالو. وی هغه غوښه او هغه اسونه سری هغه بیا په خلکو باندې سری صدقه کړل، هغه غوښه په خلکو باندې صدقه کړله. ګورې جی حضرت سلیمان علیه السلام چې یو مونځ ته نه سری لاړلو نو څونه اسونه قرباني کړل، 100 اسونه قرباني کړل، 100 اسونه. او داسې اسونه چې هغه تیار کړي د پاره د جهادو، هغه د پاره تربیت کړو. او موږ څه کوو لکه موږ په معمولی بهانه باندې 3 مونځه 2 مونځه 5 مونځونه ورځ شپه 2 ورځې 3 ورځې مونځونه خلک کوي. اوس خو لا بل الله دې رحم وکړي، الله دې د حالات سازګار کړي. اوس به خلکو اوس په د خلکو څه کاري تاسو نه یادو، دا بعضې خلک پردي حقونه وخي په دې ورځو کې، په دې ورځو کې پردي حقونه وخي. ډېر احتیاط به کوو. ګورئ چې تا باندې سیلاب راغلی، ستا نقصان شوي، بالکل د حکومت د طرفه ته امداد اخیستی شي چې ستا ته میلاویږي والا. خو چې نه ته بالکل صحیح سالم او د بل مسلمان ورور حق دی و خدا دې ظلم وکړلو. وختي راته یو کس په موبایل کې ویډیو راولېږله، تاسو به کتلی مې، یو کس ته لګیا دی ځان پسې پړې مبره تړلی دی او په لرګو پسې څه دی غوپې وخي کتلی اچھا لرګي راټولوي په دې سیلاب کې، یو پکې بکسونه راټولوي. دا ګورې په شریعت لحاظ سره که تا د سیلاب په اوبو کې او که په داسې تا څه شي ونیولو او هغه دې راوړلو، دا ستا دپاره د دې استعمالول جایز نه، دا پردی شی دی، دا پردی شی دی، دا به تا سره امانت وي. راشه خلکو پکې څه دی په دې سیلاب په دې اوبو کې خلکو ځان له د کورونو دیوالونه په قص وغورځول، په قص یې وغورځول چې زه به د حکومت نه له 100 روپۍ والم یا به د تنظیمونو والم له 100 روپۍ والم. آیا دا حلال دي؟ دا حلال دي؟ تاسو نه تپوس کوم، دا حرام دي، دا پردی حق وخل دي. وختي زه په یو ځای کې وم او وروجې راللې، وروجې راغللې، هغه چې کم د سیلاب خلکو که نه هغه په ځای پاتې شو، کلیوالو پې ورمنډه کړې، کلیوالو پې ورمنډه کړې، کلیوالو پې ورمنډه کړلې. دا پردی حق وخلی چې تا ته سیلاب نقصان نه دی رسولی، بالکل تا لپاره ګورې دا جایز نه دي. دا د هغه خلکو حق دی چې چاته سیلاب د وجې نه خپل کورونه پریښي دي، دا د هغې حق دی. دا د هغه خلکو حق دی چې د چا خپل کورونه بچي هر څه راویستي دي او خپل هر څه پریښي دي، سامانونه یې پریښي دي، دا د هغه خلکو حق دی. پردی حق ته به څه دی غاړه به څه دی دا به ورته نږدو. ګورئ دا پردی حق دی جي. او حضرت سلیمان علیه السلام د دنیاوي مشغوله کې چې مشغوله شلو نو 100 اسونه قرباني کړل. او زمونږ خلک به څه کوي؟ او وختي ماته یو کس وی که نه وی موږ په دیني یو چې مرګې دی پکې، وی موږ په دیني یو چې مرګې دی پکې، وی سیلاب ته ورداګو که چا ووي چې لرګې دی پکې.
لرګو پسې خلک یې اوبو ته وردانګي او چې بیا ډوب شي نو بیا څه وایي یې مرګه سرګولونه وړي بیا څه وایي لکه یې مرګه سرګولونه وړي لہذا دا پردي حقونه نه دي وال پکار هلکه دا خبرې زما لږې سختې خو زه یم یاره غلطه خبره به مې نه کړې نن سبا تاسو به اوس ووینئ د چا به خخته نقصان نی شوي او پر لاین کې به اوس ولاړي مالم د موادو دپاره یا د پیسو دپاره رجسټریشن وکړه هلکه دا پردی حق ولې وخی دا پردی حق وال دا به د قیامت په ورځ د ده په دې سټ کې دا زوړند دي خلک به د حشر په میدان کې به ولاړي د قیامت په ورځ چا چې پردی حق والی دي که روپۍ ده او که شل دي که لرګي والی دي او که کمبلې والی که سی والی دي قسم په خدای دا په قرآن کې دي ومن یعلل یأت بما غل یوم القیامه چا چې څه غلا کړې ده د قیامت په ورځ به دا غلا به په دې سټ کې دا به نیولي دا شان به نیولي او روان به خلک به ګوري حشر په میدان کې ویده وګوره دا دې ظالم دا غلا کړې وه یو صحابي تپوس وکړي حضرت که چا اوښ پټ کړلو دی به دا اوښ څنګه د حشر په میدان کې وړي حضور علیه السلام ورته وویل دله به الله دا بدن غټ کړي دومره قوت به دله الله ورکړي چې ده به دا اوښ نیولي او خلک به ورپسې خاندي ده وګوره ده اوښ پټ کړو خلک به ورپسې خاندي ده وګوره ده په سیلاب کې پردی چیلې پټې کړې وې دا وګوره دا خلک به ورپسې خاندي چې ده په سیلاب کې پردي څاروي پټ کړي او وره دا وختي مې بل خبر ووري چې دا به رښتې که به ګپي وي د 28 کورونه غلاګانې وشولې خلک راوتي دي په سیلابونه او دا بعضې بدنمکه چې دی ورځي وله په کور نه وله غلاګانې کوي دا څنګه انصاف دی دا څنګه خلک دي الله دې رحم وکړي ووهبنا لداود سلیمان الله یې موږ ورکو حضرت داود علیه السلام ته حضرت سلیمان علیه السلام نعم العبد ډېر ښه بنده انه اواب بېشکه الله ته رجوع کوونکی و اذ عرض علیه بالغشی صافنات الجیاد هغه وخت چې پیش کړی شو په ده باندې د ماښام په وخت کې اصیل او کره اسونه فقال اویل ده انی احببت چې ما وکړله هغه مینه حب الخیر د مال سره د وجې د دې عن ذکر ربي د یاد د رب زمانه حتی توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو هغه اسونه په پرده کې د سترګو نه ردوها علیها نو اویل ده چې واپس کړی دا اسونه فطفق مسحا بالسوق نو شروع یې وکړله چې لاس یې راښکل د هغه په پنډو باندې والاعناق او د هغې په سټونو باندې صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله مونږ چې دا کم درس کو خدای په خپل دربار کې قبول کړي خدای که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي خالق لا یزال دا چې کم حالات دي دا کم سیلابونه کم اوبه دي خدای پاک یا الله دا سیلابونه دا آفتونه مصیبتونه ختم کړي خدای پاک دا کم ملګري کم مسلمانان مرونه چې پکې گیر دي خدای ته امداد وکړي یا الله کم خلکو چې خپل کورونه پریخي د کورونه حفاظت وکړي چاک دکانونه پریخي د کاروبارونه پریخي خدای د ارسه حفاظت وکړي خالق لا یزال د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي خدای پاک مونږ ټول له خیر راکړي کم ملګري چې پکې خدای خدمتونه کې ستا د رضای کوي خدای پاک دا خدمتونه په خپل دربار کې قبول کړي خدای که څه تنظیمونه والی که یا الله هر څوک چې دي د دې سیلاب د ملګرو سره خدای خدمتونه کوي یا الله که د روټې انتظام ولکړي چې څه ورلکړي خدای دا خدمتونه په خپل دربار کې قبول کړي او یا الله په امت مسلمه باندې خدای ته رحم وکړي یا الله دا سیلابونه ختم کړي یا الله مونږ ټول خدای د خپل قهر د غضب نه بچو ساتي یا الله ته مونږ په خپل قهر سره مو وجنې خدای مونږ ته په خپل قهر سره مو مړه کوي خدای مونږ ته د خپل مصیبت د مرګ نه بچو ساتي خدای داسې حالت کې مرګ راکړي چې ته مونږ ناراضي خدای داسې حالت کې مرګ راکړي چې ته رانه خوشحاله خدای د قهر د غضب د مرګون نه بچو ساتي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم